بل رب العالمین فرمای پنځم علت والفتنه اکبر من القتل او فتنه دا لوی دا د قتل د مشرک نه. فتنه باره کې دوه معناګانې بعض مفسرین لیکلي. فتنه کفر د کافر یا شرک د مشرک دا خو عظیم جرم دی د قتل د مشرک نه. یا د فتنې نه مراد دا دی چې تاسو مؤمنان بندوي د ایمان نه او په کفر باندې مجبوره کوي، مسجد ته نه پرېږدئ، عبادتونو ته نه پرېږدئ، دا عظیم جرم دی د قتل د مشرک نه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. رب العالمین په دې الفاظو کې او په دې جمله کې یو بل علت بیانوي چې دا کفار چې کوم دي دوی همیشه تاسو سره جنگ کوي، همیشه تاسو په مقابله کې ودرېږي، همیشه د پاره تاسو ته نقصانات رسي، مخکې هم او اوس هم د څه دپاره. ولا یزالون او همیشه دي دوی یقاتلونکم چې جنګېږي دوی تاسو سره حتی تر دې پورې یردوکم چې واپس کی تاسو عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعوا که چرته طاقت وشو. لیکن په صحابه دا طاقت نو شوي. صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته ډېر زیات تکلیفونه رسولي، ډېر زیاته، لیکن هغوی ارتداد چرته هم نه دی کړی. ومن یرتد منکم عن دینه فیمت. دلته رب العالمین یو تنبیه کوي چې دوی خدا سوچ کې دي، دوی خو په دې فکر کې دي چې تاسو مرتد کی، تاسو شکوک او شبهات په ذهنونو کې واچي، تاسو مخالفت وکي، تاسو سره جنگ وکي. مقصد دا دی چې یا خو د الله د نبی ملګرتیا پرېږدئ او بل دا چې تاسو دغه ایمان پرېږدئ، ارتداد وکړئ. نو رب العالمین فرمایي خبردار که چېرته مرتد شوئ ومن واغه څوک یرتدد چې مرتد شو پرېښود دینه منکم ستاسو نه عن دینه د دین خپل نه فیموت بس دا مړ شو وهو کافر په حال د کون د چې دا کافرو په کفر په حالت کې مړ شو. فاولئک نو بس دغه کسان حبطت برباد شو اعمالهم عملونه دوی په دنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې. تاسو ته په دنیا کې دی ښکاري چې لکه د کافر ملګری شوم او هغه سپر طاقت دی، ما ته به ترقي میلاو شي، ما ته سره به تعاون وکړي، ما سره به مرسته او کومک وکړي، زما معیشت او زما ژوند او زما کاروبار او زما عمل کا دا به ښه شي. رب العالمین وایي ګوره دا ستاسو د اعمالو بربادیا ده، دې سره ستاسو دنیا او آخرت تباهي ده. حبطت باره کې امام ابن کثیر لیکي حبط وایي دا یو تریخ بوټی دی چې دا به په دې دشتو کې و او چې کله به دا اوخ وخواړه نو دې سره به اوخ وپړسېده. ظاهر کې به چې خلکو ورته کتل لکه دا اوخ غټ شوی دی، حالانکې هغه به پړسېدلی و. ورځ دوه ورځې درې ورځې به ژوندي او د هغې نه پس به مړ شو. نو رب العالمین ورته هغه شان لفظ راوسته. که تاسو ته دا ښکاري چې ته د کافر ملګری شوي او څه عارضي مفادات دې واخیستل، څه ډالر دې واخیستې، څه پیسې دې واخیستې او څه عارضي څو ورځې دپاره ستا معیشت او ژوند او کور او کاروبار او موټر وغیره میلاو شو، لیکن د دې انجام خراب دی، انجام د بربادی دی. فاولئک نو دغه کسان برباد دي اعمالهم عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې. په دنیا کې د اعمالو بربادي څه ده؟ په دنیا کې د اعمالو بربادي دا ده چې د امن ختم شو، دا اوس مرتد شو. حدیث کې راځي څوک چې مرتد شي نو 3 ورځې مهلت هغه ته ورکوي او د چې کوم اشکالات د دین باره کې د هغې جوابونه د علما ورکړي. که چېرته یې ومنل صحیح ده او که یې نه منل نو بس د مرتد سزا قتل ده، بس هغه به نور نه دي ایثارول پکار. فاولئک نو بس دا کسان حبطت اعمالهم برباد دي عملونه دوی په دنیا کې. په دنیا کې دوی چې کوم اعمال کړي هغه ختم دي. میراث کې د خپل پلار نه حق د نه کېږي، ځکه چې کله دا مړ شو دا کافر شو او مسلمان د کافر نه میراث نشي وړي. او بل دغه دی چې فیدی دنیا دام خراب شوي چې کله دا کافر شو او ښځه مسلمانه ده هغه مسلمانه ښځه دنه جدا شوله. بل مسلمانان به ته رور نه وي، مسلمانان به ځان سره اوسئ نه. والآخره او آخرت کې اسم برباد دی، آخرت کې خود جهنم دی. اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دی هم دی با فیها په دې اور کې خالدون همیشه وي.